سمسور دی پرات لوسو ټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت پورې باران رسول الله باران رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سردار آشنا د هلمند ولایت څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که د یوې ښځې خاوند وفات شي دا ښځه به تر کم وخته پورې په کور کې پاتې کیږي، او که دا ښځه به 30 یا 40 ورځې په یو کور کې کینی بیا به د باندې ګرځي. یعنی دې ښځې لپاره ګناه شته که نشته؟ هدف یې دا دی چې کله د یوې ښځې خاوند وفات شي نو د همدغې ښځې عدت د وفات 2 میاشتې دی، او که یوه ښځه داسې وکړي چې 1 میاشت 40 شپې 2 میاشتې په کور کینی بیا بهر ګرځي، دې لپاره ګناه شته که نشته؟ ځکه ډېرې ښځې اوس داسې دي چې د خاوند د مرګ نه وروسته 10 ورځې د خاوند د مرګ نه وي تېرې شوي، دا بیا په بازارونو او په کورونو ګرځي. اشنا صاحب د کمې ښځې چې خاوند وفات شي نو د هغې لپاره 4 میاشتې او 10 ورځې عدت تېرول ضروري دي. د عدت په دوران کې په 2مې نکاح او یا نورو امورو مشغول اوسېدل ناجائز او حرام دي. او کومه ښځه چې حامله وي نو د هغې عدت د حمل تر وضع پورې دی، که هغه 9 میاشتې وي او که 1 ساعت وي. د کمې خور چې خاوند وفات شي نو د همدغې خور عدت 4 میاشتې او 10 ورځې دی که دا خور حامله نه وي. په دغه 4 میاشتې او 10 ورځو کې دا چا سره نکاح هم نشي کولی، که یې وکړه هغه نکاح باطله ده. په دغه 4 میاشتو او 10 شپو کې به دا خور ښایسته او رنګینې جامې هم ناغوندي. په دغه 4 میاشتو او 10 ورځو کې به دغه خور تیل او رانجه نه لګوي. حتی فقهاو دا لیکلي دي چې دا به سر نه ګمنځ کوي. او په دغه 4 میاشتو او 10 ورځو کې که دې ته تکلیف پیښیږي، مریضه وي، بهتره دا ده چې د روغتون نه ورته ډاکټر کور ته راشي، د دې درملنه وکړي. هو که امکانات نه ول بیا تر روغتونه پورې هم تلی شي. او که داسې وي چې د کمې ښځې خاوند وفات شوی وي هغه حمل ولري نو چې کله د دې د حمل وضع وشي، یعنی بچه پیدا شي، عدت ختم دی. خدای که چې دا بچی د همدغې خور 9 میاشتې په ګېډه وي یا 1 ساعت وي، که د خاوند د مرګ نه 1 ساعت وروسته هم د دې بچی پیدا شه، بس عدت ختم دی. نو په دې 4 میاشتو کې دننه رنګینې جامې اغوستل، سترګې تورول، نکریزې لګول، سر په تیلو غوړول یا د سر ګمنځ کول او بهر ګرځېدل یا د خپلوانو کورونو ته تګ او راتګ دې خور دپاره حرام او ناجائز دی، او په دې اړه به الله رب العزت ترې پوښتنه کوي. په سورة طلاق کې الله رب العزت فرمایي وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. هغه خویندې چې هغوی حمل لري نو د هغو عدت د دوی د حمل وضع ده چې کله خاوند وفات شي. او په سورة بقره کې الله رب العزت فرمایي والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. والذین یتوفون، نو د دې نه معلومیږي د دې آیت نه که دې ښځې حمل نه درلوده نو د دې عدت چې دی بیا 4 میاشتې او 10 شپې دی. او د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. یوې ښځې لپاره دا حلال نه دي چې هغه په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري چې هغه په مړي باندې د 3 ورځو نه بره غم وکړي، مګر په خاوند باندې چې خاوند یې وفات شي نو هغې لپاره 4 میاشتې او 10 ورځې د کوره وتل، ښایسته جامې اغوستل، سترګې تورول، نکریزې لګول، زیب و زینت دا ناروا دی. او علم قاضي خان په قاضي خان کې په هامش د هندیې باندې باب العدت کې لیکي فإن كانت المعتدة عن الطلاق أو الموت حاملا فعدتها بوزع الحمل وفيه عيزة وعدة الوفاة على الحرة 4 أشهر و10. نو کومه خور چې حامله نه وي خاوند وفات شي عدت یې 4 میاشتې و 10 ورځې، او چې خاوند وفات شي حامله وي د هغې عدت چې دی بیا وضعه د حمل یعنی د بچي پیدایش د دې عدت دی. سور دی پراتلو سو ټول جهان رسول الله، د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله، باران رسول الله.